وهب وی یو بزرګ یو عالم او ډیر لوی عالم ولک عبادت یې الله کاو او ډیر خاص کر رمضان کې به الله دسه بندگی کوله چې شیطان یو ځل اراده وکړه چې دا زه ګمراه کومه دې خرابومه ارڅ چې خدا سره خرابومه لګ اولی شهوت خواهشاتو هغه کې رانه غیر نه کولک بیا رغبت د دنیا مینه هغه کې مراګیر نه بے غضب د غصې پاغه کې مراګیر نو شیطان حیران شو درې د شیطان قوي مکرونه یو شهوت یو رغبت یو غضب شیطان انسان په دې کې ډېر زر راګیری لګ خو چې دا درې وانه کارونه کې راګیر نه کو شیطان ته یو کار وکړو ځان نه مار جوړ کو د خپلو نه تاو شو لګ دې په مانځه ولاړ دی د الله بندگی کوي د رب العالمین عابد دی الله د پاره کې صرف د رمضان سره تعلق نشته دا عابدو الله ولا فضل کې دسه اچلا چې دا ګور شیطان دی هیڅ سوچي پیرانغه هیڅ فکرین پیرانغه چې زما د خپونه کې مار تاو شول شیطان یو سوچ وکړ ول د تزر دی سیده پځه کې راخکار کېګه مداخله وتا د سیده پځه کې هغه چې ارسم رخله وازکلا عابد ویلي ز الله ته ودرېګم زه د الله نه یریګم تا نه یریګم بس دیوتا سیده تر روان دی خو شیطان پوه شو چې دې زمانه وسم نه لري ځان یې راتاو کو د مار په شکل کې او د سجدې په ځای کې او ځان کوړی کوړی راغون کو ته پری وته عابد چې سجدې لراغه پلاسې زور وکړو او دا مار یې د پلاس د دې نه لری کو په سجده پری وته شیطان وته وی د څه کارونو چې دا د سما وکړل نن د دوست جوړېګم نور دې نه ګمراه کوم نن د سره دوستی کومه ناغه وتوي عابد خو عابدي هغه وتوي دا مخکې څه حالات ټول وې دا ټول زما د طرف نه دا ما د ساوکل خو ما ته پته ولګي چې ته په هیڅ شي کې نه راګیرېږي بس تاسو سره وعده کوم او دوستی در سره کوم عابد بزرګ نیک عمل سره هغه وتویلې زه تاسو سره دوستی نه کوم زما تاسو سره دوستی ته ضرورت نشته شیطان وتوي ما نه څه تاسو کا د خپل مال ته پوسټ نه کې کور کې د ارث پرې خو دي دی او ته وی کما د مال سوچ لرلې زبدي بندګۍ سره نه راغلې بس د بچو ته پوسټ نه کې نه د خزې دی وړو وای کما داغه ما په ذهن کې دا پرس کړی د چې زه داغه نه مخ کې مړې ما ته داغه د سره ضرورت نه زما ته داغه فکر سره نشته اخیر شیطان او ته وی یو خبره راته نه کومه ما نه د دې ته پوسوکا چې زه د خلک څنګه گمراه کوم الک ما سره د شي قوی لارې کمی دي چې زه په خلکا درې کارونه چې ما ته وي پته ولګي چې په انسان کې پکې دي درې کارونه زما یقین وي دا سړی زمانه نه خطا کیږي لک دا به زه خامخا ګمراه کوم خو چې زه پکې د درې مرزونو ثبوت وکم یو شح دا انسان چې وي چې دا شح پکې وي شح شحیح انسان دا انسان چې وي دا زمانه نه بچ کیږي لک شحیح انسان وای دیتا چې بخیل وي د خپل مال او تپسترګو کې وي ز کم ښکارا کما د همیشه لپاره د دې سوچ کوي چې نور د دې سوچ کوي د لګولو په چل نه پیږي د همیشه لپاره اگر کده په تنخواه کې 1 لک تنخواه او 2 لک ولې داخلي نه یو بل کارم سره کول غواړي بیا سره بل شروع کړي بیا سره یو بل کارم کول غواړي کده د 1 کروڑ تنخواه ولې نه خدا دسی شم شحیح انسانی مان شحیح انسان چرته نه بچ کیږي لک کله بسنی مل څوک ویني دنیا پسې خو بر سار نه به یو لاک تنخای 50,000 تنخای خو چې نور ګوري لس کارونه به نور پیدا کړي د الله نه ویریږي تګ نه ته رب العالمین صرف د دنیا لا پیدا کړی لک شیطان وای شحیح انسان دا زخامه خراګیرون دا مان نشي بچ کېدل لک دوی مرض چې هغه ډېر خطرناک دی زما دې سم مقصود دی لک هغه دا دی چې شیطان وای کم انسان کې چې حده تیزی وي تیزی والا انسان زمانه نه بچ کېږي لک تیزی والا انسان تمنګ د سترګې دسي متوجه کړی لکه واله چې بوا بال کوي او فوټبال کوي او د کورې ته د لوبي د تیر سترګې ار یو تر سي ګوري چې کم تر ته بال روان دي دا شیطان وای مونږ ته دا پته چې کم انسان کې تیزی پکې اگر که پر رمضان کې د پکې ولې نه لګ چې رمضان کې د بندګو تنخته او اعتکافونه کې او دا جارم او پریادونه کې خروستا
ورسته چې رمضان چې ختم شو بیا ارڅ ختم. والله داسې سړی هغه وي منګه ته پته چې د څنګه چې دې طرف ته تیز دی نه دا بل طرف ته د گمراهۍ په باب کې هم ډیر تیز دی لګ. څنګه وی وجه دا ده تیز سړی چې یا بدی آبادی جوړي عبادتونه کوي منځونه کوي روزي قرآن تلاوتونه صدقې کوي خو ويهديهمها بکلمت لنا من چې ته یو خبره وکړو یو کار دی وکي په رمضان پسې ورسته د کارو کې چې هغه سره رمضان کې چې څه کړی هغه ټول په یو ځل باندې ولړای. بس کله کله صدا خبره ډیره کومه دا خبره یا ساتره صحیح ده. ګناه ارسو کوي د ګناه منګه ټول ګناګار یو منګه ټول مجرمان یو ځکه نبی صلی الله علیه وسلم د څه فرمایلی د ادم زوی هر یو ګناګار دی لکه دا خبره یقیني ده او خوره ګناګار هغه خدای یاد ساتي هغه سره چې مجاهر بالمعصیت من هغه سره چې ګناه کوي او ښکارې کوي په لارې به روانې دنګ ټکور باندې غانې باجی به دومره په زور غږی تب غړېږي سړی به تب ځوانې تب غړېږي اخیر د الله نه تعالی شرم نه درځي تعالی د الله نه حیا نه درځي چې او مسلمانان نن د مسلمانانو څه حال دی او ته په دې حال کې غانې بجانې دي دومره په زور لګولې رب العالمین نه لګي چې رب العالمین دی راونی چې ستاره په قران کې وای ان بطش ربک لشدید زما د رب نه نیول غوړې ډېر سخت وي غوړې دا یاد ساتل د څه سره الله نه معاف کوي. ګناه ځال لکه غانا وغه کمره کې کینا ځال له نور خلق ولی گمراهی ترابلی ولی نور خلق ته چې پلارو کسو کې قران کې الله فرمایي د رب العالمین بندگان په زمکه باندې چې ګرځي هاونه په عاجزۍ ګرځي هغه تکبر نه کوي هغه مستی نه کوي هغه د الله نه یریږي لګ کستا د الله نه یریږي تابه په دې ګډې دوه باندې د اختر نه تیراولې والله استاد الله نه یره نشته زکه ګډېږي لګ. عرض می دا خبره کوله شیطان وای کم انسان کې چې حده تیزی پچا کې پکې وي شیطان وای هغه سره زمانہ نه بچ کیږي لګ. او دریم چې کله یو انسان کې دا صفت پکې وي چې هغه نشه کوي نشه چې څوک کوي شیطان وای دا زهري ګناه ترخ کله شم دا زمانہ نشي بچ کېده. بس دې تلک سوچو کا اسینا چې شیطان په کې جال کې نه راغله پر رمضان کې د خطیزي کوله